په دې عنوان سره چې ولې نن سبا سړي ډېر ودونه نشي کولی. هغې پکې به یې وجه دا ذکر کړې ده چې مشرانو به پخوا ودونه ډېر کول، اوس نشي کولی د نن سبا لکان. یو وجه وي دا ده، ډېرې وجې دي. یو دا ده چې مشران به کور ته ډېر نه راتلو، اکثر وخت به دا وایي کوم ځای کوو، بهر به و، جومات به و، جرګه به وه، غم خادي به وه. نو چې رابغې لږ ساعت له به راغی خو سب قدر به و، ټول به غلي نو فلانې راغی. ښځې به وایي خبرې مه کوو، قارېږي، ستړی دی. اوس د سهار د واښه به پورې هغې سره راشي. بلکې بعض خو داسې دي چې ښځې دې تنګې شوي دي چې اوس د الله د دې جاخره خلاص کړي. تاسو هم اخه کړو، ټماټر دې ولې ډېر کړو، مرچکې دې ولې ډېر کړو، اجابې دې ولې داسې وکړو، د فلانې شي دې ولې خوند نه کوي. سړي پورې هر شي کې ګوتې وایي. کور مسله ده پرېږدی هغوی ته، ضروري مسله راله بیان یې کړه، ادب ورته ښیې، طریقه ورته ښیې، په مخه ده ښځې سره. بلکې بعض خو هغه دي چې د ښځې سره دا بحث کوي، کاغذ ته روانې وي نن د پلاني جوړه واچو، نن د پلاني واچو. دا حقایق دي، داسې ده که نه ده؟ نو چې اوس یو خاوند په دې درجه کې صحیح ده، موږ د دې نه منکر نه بلکې ټول غټ دعوت الحمدلله موږ چلو د دې په باره کې چې د ښځو حقوق دي، د ښځو سره نرمي، د ښځو سره ښه اخلاق. خو داسې نه چې هغه مقام دې څه شي کم شي. نو چې اوس دی وایي دویم واده د کعبې په رب د قسم خورم چې بعضې پکې والي دي، او چې د دویم واده ورته ووایي دی اخوا دې خو وګوري چې دلته خو نشتي. ښه چې کله هغه مشرانو او د هغوی مقامونو چې وایي دویم واده کوو، نو چا کې دا مجال نه و چې ورته ویلی وی چې مه کوه، بلکې غوسه کېږي هغه او قدر یې دی او مقام یې دی. لږ لږ ساعت له کور ته راځي او تاسو ورته اوس دا خبرې وکړئ چې مه کوه خفه به شي، دی لږ ساعت له هم نه راځي. او دا بل خو دلته پروت دی. نو د درنې ښځې یو دا صفت دی چې ډېر تپوسونه نه کوي. رسول سلم به راغی، خدیجې به ورسه ورکړو، خوراک به ورکړو، رسول سلم